نن زموږ ویډیو د بټن جوړولو په باره کې ده. مخکې ویډیو زموږ د پاور بټن د جوړولو په باره کې وه چې هغه بټن چې موبایل پرې چلانیږي او بندیږي د هغه بټن جلا طریقه ده او د موبایل د نورو ټولو بټنو د پاور بټن نه علاوه د نورو ټولو بټنو جوړولو بیا بله طریقه ده. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو تاسو تر پایه پورې وګورئ. انشاءالله تاسې به د بټن جوړولو کې هیڅ مشکل ونه لرئ د موبایل. نو ویډیو لایک کړئ تر څو نور ملګرو پورې دا ویډیو ورسیږي او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نورې ویډیوګانې زموږ تر تاسو پورې ورسیږي. نو نن درس د بټنو جوړولو په باره کې د مکمل معلومات درکوم. دا د بټنو کیپیډ ده، تاسې وینئ کیپیډ ده، دلته ټولې بټنې لګېدلې دي او دغه یې تکمې دي. دا تکمې داسې زور غونته جوړې سوي دي یو کاسې په شکل، په منځ کې هوا یي. نو تکمه خو دغه کیپیډ هر بټن دوه نقطې لري، یو دغه ده یو دغه ده، یا به دا منفي او یا به دا منفي منفي مثبت دواړه یې پکې. ځینې وخت دواړه شمارې درکوي کوم روغ بټن یي. نو زه دا تکمه ږدمه، کله ما دا تکمه کېښودله نو تاسې وینئ چې دغه سیډ دغه نرۍ نقطه چې وینئ دغه په دې باندې دا تکمه له اول نه لګېدلې جنګېدلې، چې کله موږ زور ورکړو نو دغه د منځ نقطې سره دغه تکمه ولګېږي. نو دغه تکمې په واسطه دواړه برخې سره ټچ کېږي، یعنې دغه منځ نقطه او دا څنګ نقطه دواړه سره تکمې په واسطه وجنګېږي. نو په سکرین کې یو څه راسي چې تاسې یو کېږدئ یو به راځي، چې تاسې دوه کېږدئ دوه راځي، چې کله موږ بټنې ته زور ورکړو. او هر بټن دوه نقطې لري، یو دا د منځ نقطه ده یو دا د سیډ نقطه ده. په دې کې ځینې وخت یوې نقطې ته برق نه راځي، نو څنګه جوړ کړو؟ نو راځو مکمل معلومات تاسې ته درکوم. نو د بټنو دا کیسه مشکلات تاسې ته راځي. یو موبایل کې که بټن په سختۍ سره کار کوي، نو که په سختۍ سره که په یو موبایل کې یو بټن کار کوي، نو تاسې به په ذهن کې دا خبره واچوئ چې لاندې بټن جوړه ده، لاندې بټنه جوړه ده، کوم مشکل نه لري، منفي مثبت کې صحیح جوړه ده. تکمه هم جوړه ده، چې تاسې وینئ تکمه هم جوړه ده. نو په سیټ کې فرق نشته، صرف د تکمې او د لاندې ځای، د تکمې او د لاندې ځای د دوه نقطو ترمنځ څه شی نښتې دي، یا شګه نښتې ده یا خاوره نښتې ده او یا زنګ شوی ده. نو دا اولنۍ مسله په صفایي سره هم جوړېدی چې تاسې دغه ته صفایي ورکړئ. تاسې دغه لاندې ځای په پټرولو یا په برش سره صفایي ورکړئ، جوړیږي. دغه بټنه په سختۍ سره کار کول، نو دا په صفایي سره جوړیږي. نور کار به نه پکې لرئ، نور کار به که تکمه بدله شي چیرته، دا تکمه موږ لرې کړو دغسې، تاسې وینئ که تاسې تکمه لرې کړئ له دې ځای نه او بله راواخلئ، دلته صحیح ولګوئ دغسې په خپل ځای باندې، له بل نورو دغه بټنو تکمو څخه به یوه راوکاږئ، هغه ور واچوئ، تکمه بدله کړئ، صفایي وکړئ، نو بټن په سختۍ سره کار کول دغه مشکل به حل سي. نو دا له صفایي او تکمې بدلولو سره دغه مشکل حل کیږي. نو دغه و اولنی مشکل چې دا په صفایي سره حل کیږي. د بټن هیڅ کار نه کول، تاسې یو بټن اوکې کوئ، یا د 5 بټن ده یا د 2 بټنه ده یا د کې بټنه ده یا د منځ بټن ده، هیڅ کار نه کوي. نو لومړی به موږ دغسې کار وکړو چې اول به صفایي وکړو. هغه بټن به موږ ته معلومه وي چې کله دغه تکمو او کاغذ لرې کړو نو بټن صفایي به وکړو. که چېرته له صفایي سره هم ونه شو نو تکمه به بدله کړو، او که بیا هم نه وشو نو بیا به یو ټویزر راواخلو، ټویزر راواخلو او سیټ په چالان کړو. چې سیټ هم چالان کړو، زه مثال تاسې ته درکوم، سیټ په چالان کړو او دواړه سیډونه به سره ولګوو. مثال په ډول زه دغسې کار کوم، سیټ چالان سو. مثال دغه د 5 تڼۍ ده،
دغه سیټ و هغه به تاسې دغه دواړه دې سره ولګوئ. دغه د منځ نقطه ده دغه هغه کوم دا د 5 تڼۍ ده. دغه اول به په دې منځ کې ږدم او بیا به یې دغه سیټ سره وجنګوم. تاسې ولې د 5 ورکړ؟ که چېرته یې 5 نه لیکل تاسې په ټویزر وکاته موږ ته 5 تڼۍ نه راکوله نو پوه به سي په سیټ کې مسله ده لاندې کومه نقطه کته سوې ده نو تاسې به بیا میټر راواخلئ. زه میټر چلانوم او دا یخ چیکینګ ته ځم. یخ چیکینګ ته ځم او بیا د بټنې مثبت او منفي معلوموم. نو زه د میټر په واسطه د 5 تڼۍ مقصد 5 تڼۍ خرابه ده نو دغه لاندې دواړه نقطې چې کوو چې کوم یو ته برق نه راځي دواړه به وګورو. زه دغه سیټ ګورم دغه شماره ورکړه د منځ نقطې ګورم دغه شماره ورکړه. تاسې وینئ دغه منځ نقطې شماره ورکړه او دغه څنګ ته نقطې شماره ورکړه. نو زه په دغه سیټ کې ګورم د 5 تڼۍ چې تاسې ته خراب او روغه وښیم. زه یې منځ نقطه ګورم شماره ورکړه او څنګ ګورم ګوره هېڅ څه نه ورکوي. که چېرې یو بټن خراب یو هېڅ کار نه کوي یا به یې منځ کتی او یا به یې سیټ کتی. که سیټ کتی نو دا اوس څنګه جوړ کړو او دې ته څنګه برق راولو. مثال په ډول زه موبایل چلانوم موږ وکاته چې د 5 بټنې د منځ نقطه کار کوي دا څنګه دغه څنګ سایډ دغه نقطه کار نه کوي برق نه ورته راځي. نو تاسې به په دغه منځ نقطه چې کومه روغه ده په هغه به تاسې ټویزر کېږدئ او له نور سایډونو سره به یې ګرځوئ. مثال په ډول زه له دغه سیټ سره یې ګرځوم دغه د منځ نقطه دلته ولګوم او بیا له دغه سیټ سره ولګوم. دغه سره خو یې کار ونه کړ د منځ باندې ږدم او له نورو سایډونو سره ګرځم چې له کوم یو سره یې 5 ورکړو له هغه نه به جمپر وکړو دغه څنګ نقطې ته سیټ ته چې کوم یو سیټ سره کار وکړي له هغه سیټ نه به دغه سیټ ته جمپر وکړو. زه له دغه سیټ سره یې ګرځوم دغه سره هم کار ونه کړ. زه له دغه څنګ بټن سره یې ګرځوم نو دغه بټن سره یې کار وکړ. دا کومه بټن ده دا هغه بټن ده زه تاسې ته وښیم. کله مینو راواړوئ او د څنګ ته ځي زه دا وکېږم و تاسې ولیدو نو د څنګ بټن سره د 5 بټن کار وکړ. زه بل بټن ګورم چې بل کوم یو سره 5 ورکړي چې چېرته لنډ بټن وي نو تاسې به ګرځئ له یوې نه یوې بټن سره 5 تڼۍ خامخا کار کوي چې له کوم یو سره 5 راغلي له هغه نه به دغه څنګ ته جمپر وکړئ. اوس زه دلته ږدم او دغه 8 بټنو سره ږدم دغه 8 بټنو سره هم کار وکړو. زه بېرته تاسو ته یو مثال درکوم دا د 8 بټنه ده زه دا وکې کوم 5 نه لاندې تاسې ولې دا 8 بټنه ده نو زه د منځ نقطه خو یې کته ده نو له 8 سیټ سره دغه د منځ نقطه جنګوم. تاسې ولیدو کار یې وکړ نو له دغه سایډ نه دغه سایډ ته به جمپر وکړئ د 5 تڼۍ به کار شروع کړي. تاسې کله تکمې پې کېږدئ بټنې به ښې صحیح کار کوي. او که چېرته بله خبر سي که چېرته داسې کار وسي چې د منځ نقطه یې کته ده دغه سیټ جوړ ده دغه اوس خو یې سیټ کته و له نورو سایډونو سره به ګرځاو اوس یې د منځ نقطه کته ده دغه سیټ یې جوړ ده نو بیا به تاسې داسې چل وکئ دغه سیټ باندې به یې بیا ږدئ او له نورو نقطو له منځ نقطو سره به یې جنګوئ. زه دلته ږدم تاسې ولیدو سیټ د منځ نقطه یې جوړه وه دغه څنګ ته نقطه یې کته وه دغه نو دغه له 8 بټنو سره دغه څنګ نقطې سیټ کار وکړ. اوس یې د منځ نقطه کته وه یو مثال تاسې درکوو د منځ نقطه یې کته دغه سیټ یې جوړ ده نو تاسې به په دغه سیټ چې کومه نقطه جوړه ده له نورو له منځونو سره به یې جنګوئ. ما له دغه سره وجنګاو نو دغه 4 بټن سره دغه د 4 بټن ده زه تاسې ته مثال درکړم زه دا وکې کوم دا څوره کوي 4 نو د دغه څنګ له دغه منځ سره چې موږ وجنګاو تاسې ولیدو ټویزر نو ته وګورئ زه دا جنګوم ته وګورئ موږ ته 5 راکوي نو له دغه منځ نه دغه ته جمپر وکړ نو 5 تڼۍ به کار وکړي. که چیرې د منځ نقطه یې کته یم نو په دې طریقې به پیدا کوئ. نو زه د جمپر طریقه هم تاسې ته ښایم چې څنګه له یوې نقطې نه بلې نقطې ته جمپر وکړو. تاسې ته ښایم چې یوه نقطه کته چې له بلې نه څنګه جمپر ورته وکړو. زه دا سپین کړم
نو ما دغه یو طرف جمپر سپین کړ، زه د غواړم د بل طرف یې هم سپین کړم. نو تاسې به دلته څومره ضرورت دی نو هغومره جمپر به تاسې سپینوئ. مثال په ډول دغه د اته بټنه دغه بټن ته د دې نه دغه ته موږ جمپر کړو، نو ډېر لږ جمپر ته ضرورت ده. صحیح شو. دومره به جمپر کوي چې هغه څومره ضرورت دی. نو زه د سپینولو طریقه هم تاسو ته در وښوله، نو د لګولو طریقه یې تاسو ته وښیم. مثال په ډول د دغه سیټ کار نه کوه. صحیح شو. د دغه سیټ کار نه کوه، خو له دغه سیټ سره کار وکړ. که چیرې د دغه د منځ نقطه موږ اوله چک کړ، فرض کوو د منځ نقطه یې برق میټر کې برق معلومېدو، خو سیټ یې کار نه کوه، شماره یې نه ورکوله، او له دغه سیټ سره یې کار وکړ، نو له دې سیټ نه به دغه ته جمپر وکړئ. څنګه؟ صحیح شو. نو تاسې به لیک لیم راواخلئ. مثال په ډول ډېر لږ لیم به راواخلئ او ډېر به یې نه سپینوئ. هسې نسي ټوله بټنه تاسې سپینه کړئ. مثال په ډول دغه د اتو بټنه ده، دا به یو څه سپینه کړئ. صحیح شو. ما لږ لیم واچوه، نو لږ لږ به یې سپین کړئ، ډېر لیم به نه اچوئ ځکه بیا تکمه کار نه کوي، او بیا به له دغه باندې به لږ لیم واچوئ. چې ډېر درنه ولګېږي، ډېر لږ لیم ته ضرورت لري چې تاسې کار پرې وکړئ. صحیح شو. چې یوازې سپین سي. صحیح شو. ټوله بټنه به نه سپینوئ. صحیح ده. چې تاسې ټوله بټنه سپینه کړئ او بیا کار نه کوي، نو بیا تکمه کار نه کوي، نو لیک چې د جمپر ځای دلته هم لیک سپین کړو، دلته هم لیک سپین کړو، تاسې ولیدو، نو ډېر ته ضرورت نشته. صحیح شو. نو زه دغه اوس دلته بندوم. صحیح شو. موږ ډېر لږ لږ سپین کړی دی، ډېر به نه سپینوئ چې تاسې بیا هلته ورسره په تکلیف وي. صحیح شو. نو جمپر موږ دلته سپین کړ. صحیح شو. موږ خو اوس هم تار ډېر پرې کړی دی، تاسې ګورئ نو څومره چې ضرورت دی نو ډېر لږ به پرې کوئ. صحیح شو. دغسې نو موږ جمپر ولګاو، جوړ هم کړو. نو په دې طریقه د جمپر طریقه وه چې هغه څومره ضرورت دی نو هغومره به تاسې کوئ. صحیح شو. صحیح شو. موږ جمپر ولګاو، نو دې دلته مو ولګاو، داسې به راواخیستو، دلته مو ولګاو، نو بټن به وګورو. تاسې به بټن وګورئ، بټن به کار شروع کړي. صحیح شو. دغه څنګه سیټ نقطه یې کته وه، موږ دا ولګاو، نو زه اوس دا ګورم، تاسې ولیدو 5 تڼۍ کار شروع کړ، ځکه د دغه سیټ نقطه یې کته وه، له دغه سیټ سره مو جمپر کړ، کار یې وکړ. چې له کوم سره کار وکړي له هغه نه به تاسې جمپر ورته تېروئ. که چیرې د سیټ نقطه یې هغې د منځ نقطه یې کته یو سیټ یې جوړي، تاسې به په سیټ ټویزر ږدئ او له نورو له منځونو سره به یې جنګوئ. چې فرض کوو له کوم یو سره یې کار وکړو، لکه څلور سره تاسې وینئ، نو له دغه منځ نه به دغه منځ ته جمپر کوئ. چې دغه کار سرچپه دی. که چیرې منځ نقطه کته یي بیا به په سیټ باندې ږدئ او له نورو منځونو سره جنګوئ، او که چیرې سیټ یې کته یي او منځ یې جوړ یي بیا به منځ باندې به ږدئ، له نورو سیډونو سره به تاسې جنګوئ. صحیح شو. لکه مثال په ډول منځ یې جوړ ده خو سیډ یې کته ده، نو زه د منځ باندې ږدم او له نورو سیډونو سره د ټویزر ګرځم، چې له کوم یو سره یې کار وکړ له هغه نه به جمپر ورته راتېر کړو. نو مثال یعنې دغه سیټ نه یې کار وکړم او له دې سیټ نه دلته جمپر وکړ، سیټ کار شروع کړ. صحیح شو. نو دا کوم وخت بټن کار نه کوي او یوه نقطه پکې کته یي، تاسې میټر کې وکتو، منځ شماره راکړه خو سیټ شماره نه راکوله، نو موږ دغه سیټ له دغه سره اتو بټن سره پیدا کړ، چې له کوم یو بټن سره پیدا کړي له هغه نه به تاسې دلته جمپر وکړئ. صحیح شو. دغه د جمپر طریقه وه. او دریم د ګوتې نږدې کولو سره سم د بټن کار کول. مثال په ډول تاسې یوازې ګوته پرې کېښوده، یوازې ګوته داسې پرې کېږدئ، مازې زور مه پرې ورکوئ، څرنګه باندې ګوته ورسره ولګېږي نو بټن کار وکړي، بټن شروع کړي، یا 5 باندې ګوته مازې کېږدئ هلته 5 ولیکئ. دغسې. صحیح شو. نو د ګوتې نږدې کولو سره د بټن کار کول
دلته چې کومه تکمه ده مثال تاسو ته ښیم. مثال دلته لاندې چې کومه تکمه ده د 5 تڼۍ چې کومه تکمه ده تاسو ته ښیم، نو دغه تکمه خرابه سوې ده. مثال په ډول دا د 5 بټن ده، نو دا لاندې چې دغه کومه تکمه ده دغه د کیپیډ، نو دا تکمه خرابه سوې ده. نو دا له صفایي سره هم جوړېدلی سي او که تکمه بدله سي، مثال په ډول تاسې به تکمه په دې طریقې باندې به تاسې تکمه لرې کړئ او بله تکمه به راواخلئ، تکمه به لرې کړئ. تاسې وینئ تکمه هم چې لرې کړه، نو تاسې سره به نورو هغه نه تاسې بټنې راواخلئ، تکمو نه بټن به راواخلئ او بیرته به یې په هغو بټن په ځای ولګوئ. زه دا بټن ولګوم، تاسې وینئ. نو بیا چې تاسې څنګه بټن وګورئ، بټن به 100% جوړ شي، ځکه تاسې صفایي وکړه او تکمه مو هم بدله کړه. نو له دې سره تاسې بټن 100% جوړیږي. کومې بټنې چې یوازې ګوته تاسې ورنږدې کړئ او ګوتې نږدې کولو سره کار شروع کړئ، نو تاسې به یې صفایي وکړئ او لاندې کومه تکمه چې ده د کومې بټن چې هغه نږدې کولو سره کار کوي، د هغې بټنه به تکمه بدله کړئ، نو بټن به کار شروع کړي. صحیح تاسې وینئ بټن به کار شروع کړي. نو دا دریم مشکل چې د ګوتې نږدې کولو سره بټن کار کوي، نو صفایي به یې وکړي او لاندې تکمه به خرابه سوې ده هغه به بدله کړي، نو بټن به 100% کار شروع کړي. څلورم مشکل د بټنې تکرار سره کار کول. مثال موږ یو ځلې 5 ووایو، نو هغه خپله کار کوي. موږ یو ځلې 5 ووایو، نو هلته خپله سکرین کې 5 راځي، او یا د موږ 5 په کار وي سره 6 هم راسي. موږ 5 کې کړو، نو هلته 6 هم ورسره ولیکل شي، یا ماته په کار وي نو 9 0 نور بټنې هم کار سره وکړي. نو دلته یا زنګ پیدا شوي دي او یا اوبه دي، دا هم له صفایي سره جوړیږي، او یا تکمه بدله کړو. مثال په ډول 5 کې کړو، نو سره راځي 6، نو باید موږ د 5 تڼۍ تکمه بدله کړو. له تکمو بدلولو سره دغه مشکل 100% لرې کېږي. او یا دلته زنګ پیدا شوي دي، باید بټن موږ راخلاص کړو، باید دلته دغه د دې ټول سیډونو صفایي وکړو پټرول سره، په برش سره. چې کله صفایي وشي، باید هغه تڼۍ چې د 5 تڼۍ به موږ کېکړل، نو باید هغه تکمه هم بدله شي. تکمه باید دې ځای څخه یو مخیزه لرې شي، تاسې وینئ تکمه لرې شي، او له بل هغه نه به تاسې تکمه راواخلئ. تاسې سره به دغه تکمې ډېرې، د دې نه یو تکمه راواخلئ، هلته یې ولګوئ، نو بټنې به صحیح کار جوړ شي، صحیح کار شروع کړي. بټنې به صحیح کار شروع کړي. نو دا کار صفایي غواړي او تکمه بدلول غواړي. بټنې تکرار سره کار کوي یو بټن، نو تاسې به یې صفایي کوئ او تکمه یې بدله کړئ، بټن به 100% کار شروع کړي. نو پنځم د پاور بټن نه علاوه د نور بټنو کار نه کول. یعنی مثال دا چلانېده بټن تاسو ته ښیم، موبایل چلانېږي، موبایل چالان څه، نو چې کومې بټن یو کې کو کار نه کوو، یا 2 3 هیڅ کار نه کوي. ستوري بټن څنګ ته ځو، منځ ته ځو، او یا د اوکې بټن ښایي، دغه پاس بټن ښایي. یوازې د پاور بټن کار کوي. د پاور بټن یعنی چلانېده بټن کار کوي، بند کا خلاص کا، خو نور یو بټن هم کار نه کوي. نو دا د چارجینګ بیس له وجې هم راځي. ځینې وخت چې تاسو چارجینګ بیس لرې کړئ او تاسې وګورئ، بټن به کار شروع کړي. او بل د پاور ایسي د پاسه چې کوم ټیم لګېدلی ده، دغه ټیم تاسو ته یادوم. دغه ټیم کې اوبه دننه شوي دي، دلته اوبه جمع دي. نو له دغه ټیم چې موږ لرې کړو او دلته په هیډ ګن باندې یو څه هیټ ورکړو، نو انشاءالله جوړ به شي. او که له دې سره هم جوړ نه شو، نو دا د پاور ایسي مشکل ده، دا بیا نه جوړیږي. که دې ته ایسي هم بدله شي، نو دا بیا کار نه کوي. هر څومره تاسې دغو پرزو ته هیټ ورکړئ
صفایي وکړئ بیا هم پاور بټن خالي کار کوي او نور بټن یې کار نه کوي، نو دا د پاور مشکل دا بیا نه جوړیږي. پاور بټن نه علاوه د نورو بټنو کار نه کول د چارجینګ بیس له وجې او یا دغه ټیم ته اوبه ورغلي دي، دغه ټیم به لرې کوئ او یو څه هیټ په ورکوئ، د هیټ ګن په واسطه پیسټ په اچوئ او دغه پرزو آهسته به هیټ ورکوئ. نو که له هیټ سره جوړ نه سو نو پوه سئ چې دا د پاور مشکل ده او دا بیا نه جوړیږي. بل مشکل دغه ده په ځینو سیټونو کې د څو بټنو کار نه کول. مثال شو په یو وار یو هم کار نه کوي، څلور هم کار نه کوي، اووه هم کار نه کوي، دوه هم کار نه کوي. یعنې په یو وار د دریو بټنو یعنې څلور دانې بټنې کار نه کوي، یا 5 دانې بټنې کار نه کوي، یا 2 دانې بټنې کار نه کوي، یا 6 دانې بټنې کار نه کوي. په یو وار د ډېرو بټنو کار لکه ما چې 4 بټن تاسې وکړل، 1 بټن، 2 بټن، 3 او 4 تاسې مې وښول. د دغه مشکل به څنګه حل کوو؟ د دغه بیا جلا طریقه ده. صحیح څه نو زه په میټر چې کوم تاسې ته ښیم او د یو بټن ګورم منځ نقطه شماره یې ورکړه او دغه سیټ یې ګورم هېڅ نه ورکوي، نو پوه شئ چې د 4 هم دغه سیټ کار نه کوي، د 7 هم دغه سیټ کار نه کوي، د 2 هم دغه سایډ څنګ ته نقطه کار نه کوي، خو منځ به یې کار کوي. د ټولو منځ نقطې جوړ دي خو د ټولو دغه د څنګ نقطې کته سوي دي. نو په دې کې به موږ دغه د یو بټن تعقیب کړو. یو بټن به څنګه تعقیب کړو؟ لکه تاسې ته مې مخکې د یو بټن طریقه وښوله چې منځ نقطه یې جوړه ده او څنګ ته نقطه یې کته ده، په منځ به ټریزر ږدو او له نورو سایډونو سره به ګرځو چې له کوم یو سره یو ولیکل سو، د هغه نه به دغه یو ته جمپر وکړو چې د یو بټن جوړه سي، دغه نورې بټن یې خپله کار شروع کړي، 4 و 2 دا خپله جوړیږي. چې دا یو بټن کار شروع کړي دغه نور بټن هم کار شروع کړي. او بل مثال که چیرې د منځ د یو بټن موږ وکاته چې څنګ ته شماره ورکړه خو منځ یې شماره نه ورکړله، نو پوه چې دغه د ټولو د منځ نقطې کته دي، 4 و 2 د دغه هم د منځ نقطې کته دي. نو بیا به دغسې چل وکړو چې د یو بټن هم وکاته چې د دغه سایډ کار کوي، د منځ نقطه یې کار نه کوي، نو بیا به په دغه سایډ باندې موږ ټویزر ږدو او له نورو منځونو سره به یې جنګوو. صحیح څه چې له کوم یو سره یو بټن کار وکړ نو پوه شئ چې له هغه نه دغه ته جمپر وکړو نو یو بټن به کار شروع کړي. او که چیرې منځ یو بټن موږ وکاتلو نور بټنو سره هم تعقیب کړ خو کار یې ورنه کړ نو پوه شئ نو بیا به 4 تعقیبوو. 4 به دغسې ګورو، 4 دغه د منځ نقطه جوړه د سیډ کار نه کوي، نو په منځ نقطه به دغه ټویزر ږدلو نور څنګونو سره به یې ګرځوو، 4 هم پیدا نه کړو، بیا به د یو بټن په ګورو، د یو بټن پیدا کړه چې د یو بټن جمپر وکړ او و بټن کار شروع کړي. که چیرې یو هم پیدا نه کړو، 2 هم پیدا نه کړو، یو هم پیدا نه کړ او 4 هم پیدا نه کړ او نه اخر کې به د 2 بټن وګورو چې 2 بټن کار شروع کړي، نو 2 بټن به په دغه طریقه تعقیبو. مثال په ډول زه دغه ګورم، تاسې به ټلیفون چالان کړئ، مثال په ډول 1 4 او 2 تاسې وکاته د منځ نقطې کار نه کاو، منځ نقطې کار وکړ، شماره یې ورکړه خو سیډ یې کار نه کاو، نو تاسې به دغه د یو بټن اول تعقیب کړئ. څه په منځ دغه په جوړې نقطې به یې ټویزر ږدئ، له نور سایډونو سره به یې ګرځوئ. څه زه دا ګورم نو له دغه بټن سره یو ورکړل، د دغه بټن له سیټ سره دغه د منځ نقطې له دغه سیټ سره کار وکړ، نو له دغه سیټ نه به دغه سیټ ته جمپر وکړئ، نو ټلیفون به کار شروع کړي. چې یو بټن هم جوړه کړه دا نورې بټن یې خپله کار شروع کوي. که چیرې تاسې یو وکاته په دې طریقې سره یو وکاته زه دغه سره ګورم کار یې ورنه کړ، 2 یې ولیکل ځکه یو یې ونه لیکل، دغه سره یې ګورم دغه سره هم کار ونه کړ او دغسې زه دغه د یو بټن ګورم له ستوري بټن سره کار یې ونه کړ، نو تاسې به دغسې له یوې بټن سره ګرځئ چې له کوم بټن سره یو ورکړ نو تاسې به له هغه نه جمپر دغه خراب سیټ ته راوکړئ، نو دا ځای به خپله کار شروع کړي. یو بټن کار شروع کړي دا نور هم خپله کار شروع کړي. او که چېرته د منځ نقطه یې کته وي او سیډ یې روغ وي نو تاسې به
دغه کوم ځای چې روغ ده په هغه به تاسې سیډ یې روغ ده له نورو منځونو سره به ګرځئ صحیح شو. دا سره یې کار ورنه کړ. دا وګورم دا سره هم کار ونه کړ. زه له دغه سره ګرځم صحیح شو. د دغه د منځ نقطه یې خرابه ده خو سیډ یې جوړ ده. ځینې وخت داسې راځي 3 بټن یې کار نه کوي، یو 100 بټن یې خو د منځ نقطه یې کته ده او سیډ یې جوړ ده. نو پوه شئ د ټولو د منځ نقطې کته دي دا کومې چې خرابې دي دغه سیډونه جوړ دي. نو تاسې به دا یو بټن تعقیب کړئ. زه دا یو بټن تعقیبوم. دا سره یې کار ونه کړ. دا ګورم دا سره یې کار وکړ. تاسې وینئ دا د یو بټن دغه څنګه سیډ یې کته او له دغې منځ سره یې کار وکړ. له دغه منځ نه به دغه منځ ته جمپر وکړي، یو بټن به کار شروع کړي. یو بټن کار شروع کړي دا نور هم کار شروع کړي. او که چیرې تاسې په ټول ټلیفون کې راوګرځېدئ خو یو بټن کار ورنه کړ، بیا به 4 په دغه طریقه تعقیبوئ. 4 به نور بټن سره ګورئ د منځ نقطه یې کار نه کړ، سیډ یې کار کړ، نو تاسې به په دغه سیډ باندې به ټویزر کېدي د 4 او له نورو منځونو سره به یې جنګوئ. چې له کوم یو سره یې 4 کار وکړ هغه نه به جمپر وکړي. که چیرې 4 پیدا نه سو به ګورئ، چې پیدا نه سو اخر به دغه د 2 بټن ګورئ صحیح شو. د 2 بټن به ګورئ. دا سره یې کار ورنه کړ، له دغه سره یې کار ورنه کړ، نو تاسې به له 2 سره به وګورئ او له نور بټن سره به وګورئ. د 2 بټن به دغسې ټول تعقیبوئ. له هرې بټن سره د تعقیبولو چل خو تاسو ته وښو طریقه. د 2 بټن به ګورئ چې له کوم یو سره 2 کار وکړ خامخا به یو بټن کې پیدا کېږي. داسې نه چې تاسې یو وګورئ ټولو بټن سره کار ونه کړي او 4 وګورئ له ټولو بټنو سره به وګورئ 4 پیدا نه سو او پیدا نه سو، نو یو بټن به خامخا پیدا کېږي. بیا به د 2 بټنو وګورئ، نو 2 بټن پیدا سي. 2 بټن تاسې جوړه کړه مثال په ډول چې هغه جوړه سي، نو دغه نور بټن یې خپله کار شروع کړي. نو دا د یو څو بټنو مشکل و. خدای دې وکړي چې په دغه مشکل باندې ستاسې سر خلاصوي چې یو بټن تاسې ټولو بټنو سره کار وکاته کار یې ورنه کړ، بیا به 4 ګورئ، 4 کار ونه کړ وګورئ، 2 به ګورئ، نو یو بټن به خامخا کار پکې وکړي. 2 بټنو له یو بټن سره کار وکړ، له هغه نه دغه ته 2 ته جمپر وکړي چې 2 بټن کار شروع کړي، دغه نورې بټن یې خپله کار شروع کړي. دا مشکل د یو څو بټنو و چې خدای دې وکړي چې دغه ویډیو باندې دغه طریقه باندې ستاسې سر خلاصوي. نو دا و د نن ورځ د بټنو مشکل. خدای دې وکړي چې دغه مشکل باندې تاسې پوه شوي چې که یو بټن به تاسې ټول سره تعقیبوئ، یو پیدا نه 4 به ټول سره ته ګورئ چې 4 کار له یو بټن سره وکړي، هغه به دغه ته 4 ته جمپر وکړي، 4 کار شروع کړي، کار شروع وکړي، نو دا هم خپله کار شروع کوي، دغه یو بټن خپله کار پیدا کوي، نو دا 2 بټن خپله کار شروع کوي. نو د ټولو مشکل له یو بټن سره حل شو. نو خدای دې وکړي چې په دغه ویډیو باندې ستاسې سر خلاص شوی وي. دا معلوماتو تر بلې ویډیو. خدای په امان.